د تورو غرونو ترمنځ د ځمکې په وروستي سر کې یو لوی دیوال ولاړ ده. دا دیوال د اوسپنې او مسو څخه جوړ شوی ده. له پیړیو راهیسې چوپه ولاړ ده، خو د دیوال تر شا داسې خلک دي چې شمیر یې ډیر دی، ځواک یې ډیر دی او فساد یې ډیر ده. پوښتنه دا ده، آیا دا دیوال تر نن ورځې پورې لا هم شته؟ ذوالقرنین څوک و؟ د ذوالقرنین او یاجوج و ماجوج یادونه په قرآن کریم کې په روښان ډول شوې ده. دا کومه افسانوي کیسه نه ده، بلکې دا یو ثابت تاریخي او ایمانی حقیقت دی. هر مسلمان غواړي دا موضوع وپیژني. دا موضوع ځکه مهمه ده چې دا په مستقیم ډول له قرآن سره تړاو لري. دا د قیامت له لویو نښو شمیرل کیږي او موږ د اسلام تاریخ له یو ستر نیک او عادل واکمن سره اشنا کوي. هغه واکمن ذوالقرنین علیه السلام و. راځئ د حقیقت موندلو لپاره سفر پیل کړو. قرآن وایي ویسألونک عن ذوالقرنین، یعنی او له تا د ذوالقرنین په اړه پوښتنه کوي. د مفسرینو په وینا ذوالقرنین د الله یو نیک عادل او ځواکمن بنده و. الله تعالی ورته قوي سلطنت ورکړی و، په ځمکه یو ځواک هم درلود او هدایت هم ورسره و. بې له شکه هغه د الله له خاصو بندګانو څخه و، خو هغه نبی نه و. د ډیرو مفسرینو همدا نظر دی. هغه د ختیځ او لویدیځ تر پایو پورې سفرونه وکړل، پر ظالمانو یې عدالت قایم کړ، کمزورو خلکو سره یې مرسته وکړه او د الله په ځمکه د الله نظام خپور کړ. خو د هغه د ژوند تر ټولو ستره پیښه هغه وخت پیل شوه کله چې هغه یو داسې قوم ته ورسید چې هره ورځ فساد کوه. همدلته د نوم یادونه په لومړي ځل وشوه، یاجوج او ماجوج. هغه قوم ذوالقرنین ته وویل یاجوج او ماجوج په ځمکه کې ډیر لوی فساد جوړوي. مفسرین وایي دا دوه قبیلې دي، د آدم علیه السلام له اولادو څخه دي. د دوی شمیر بې حسابه ډیر دی. دوی ډیر ځواک لري، ډیر زورور دي او د دوی راوتل په ځمکه کې د قیامت له لوی نښو څخه دي. په هغه وخت کې هغوی د غرونو تر شا اوسېدل، خو کمزوري قومونه به یې لوټل، د خلکو پر ځمکو به یې بریدونه کول، کروندې به یې ورانولې او هر لور ته به تباهي خوروله. هغه خلک بې وسه شوي وو. هغوی د امید په سترګه ذوالقرنین ته وکتل او ویې ویل آیا ته زموږ او یاجوج و ماجوج ترمنځ یو خنډ یا دیوال جوړولی شي؟ همدا هغه شیبه وه چې د تاریخ تر ټولو ستره ساختماني معجزې پیل شوې. ذوالقرنین انکار ونه کړ، خو یو شرط یې کېښود. هغه ځواک چې الله ماته راکړی همدا راته بس دی. تاسو به زما مرسته کوئ او زه به تاسو ته یو قوي دیوال جوړ کړم. دا کوم عادي دیوال نه و. لومړی سترې سترې د اوسپنې تختې راوړل شوې، ټوله دره پرې ډکه شوه، د دوو غرونو ترمنځ لار بنده شوه، بیا اور بل کړل شو او اوسپنه ګرمه کړل شوه تر دې چې د اور په شان سره شوه. بیا ذوالقرنین حکم وکړ ما ته ویلي شوي مس راوړئ تر څو زه یې پر دیوال واچوم. کله چې ویلي شوي مس د اوسپنې منځ ته ننوتل نو داسې یو دیوال جوړ شو چې نه پرې څوک سوری کولی شي او نه پرې ختلی او اوښتلی شي. دا د نړۍ په تاریخ کې تر ټولو پیاوړی دفاعي جوړښت و. د الله په حکم سره کله چې دیوال بشپړ شو ذوالقرنین اعلان وکړ دا د الله رحمت دی. یاجوج او ماجوج پکې بند شول، خو هغه وویل کله چې زما د رب وعده راشي نو دا دیوال به ونړېږي. دا تلپاتې بند نه و، نه هم همیشه پاتې کېدونکی خنډ، بلکې دا د قیامت یو نښه وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی یاجوج او ماجوج هر ورځ دا دیوال کیندي، کله چې ستړي شي ودرېږي. الله تعالی دیوال بیرته لکه پخوا هماغسې جوړ کړي. یو ورځ به داسې راشي چې د دوی وخت به پوره شي. هغوی به ووایي انشاءالله سبا به دا دیوال ماتوو او د الله په حکم سره به دا دیوال ونړېږي. هغوی به په نړۍ کې خپاره شي او هر لور ته به تباهي خپره کړي. دا د قیامت له تر ټولو سترو نښو څخه ده. په حدیثونو کې راځي کله چې یاجوج او ماجوج راوځي نو له غرونو به راښکته کیږي. دوی به دومره ډیر وي چې یوه ډله به تیریږي او به وایي دلته پخوا اوبه وې. د اوبو د څښلو رفتار به دومره چټک وي چې سیندونه به هم تش ښکاري، ځمکه به چغې وهي، خلک به سخت ویرېدلی وي. په هماغه وخت کې الله تعالی به پر دوی یو ناروغي یو کوچنی چینجی مسلط کړي او ټول به په یوه شپه کې مړه شي. دا به د الله د قدرت تر ټولو ښکاره ننداره وي. د ذوالقرنین کیسه موږ ته درې ستر درسونه راکوي. لومړی درس ځواک او واک د الله نعمت دی. دوهم درس
د الله پر نښو ایمان لرل ضروری دی. یاجوج او ماجوج افسانه نه ده، دا د قرآن حقیقت دی. د هغوی راوتل د قیامت نښه ده. دریم درس: دا دنیا فانی ده. ټول نظامونه، ټول ځواکونه او ټول قومونه د الله د حکم تابع دي. نننی انسان باید عاجزي غوره کړي او خپل رب ته رجوع وکړي. که موږ د قرآن پر لارښوونه عمل وکړو او د عدل او رحم لار ونیسو، نو د الله رحمت به زموږ ترمنځ نازل شي. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ او زموږ پاڼه در سره فالو کړئ.